د بامیان د یخو او وچو تپو په لمنو کې لزګونه هغه کورنۍ چې له ایران څخه بیرته افغانستان ته شړل شوي د نوي ژوند د پیل په هیله د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمیشنرۍ یونیسر په نوو جوړو شوو کورونو کې میشت شوي دي. د نعمت الله رایج کورنۍ له هغو دیشتو کورنیو څخه ده چې د حکومت لخوا ورکړل شوي په 50 متره مربع ځمکه کې رغول شوی کور یې ترلاسه کړی دی. دغو کورنیو د کورونو په جوړولو کې برخه اخیستې، د خپل کار په بدل کې ماشونه اخیستي او اوس د کور او ځمکې مالکین دي. خو له نسبي ارامتیا سره دا نوې سرپناه لا هم د ژوند له لومړنیو اړتیاو څخه بې برخې ده. نعمت الله راهیش وایي تر ټولو لویه هوساینه یې دا ده چې نور کرایه نه ورکوي، خو د اوبو، برېښنا او بنسټیزو خدماتو نشتون ژوند لا هم ستونزمن کړی دی. آرام زندگی میکنیم، صاحب خانه نمیگه که دلته موږ په ارامه ژوند کوو، نور څوک راته نه وایي چې کرایه راکړئ. د میاشتې په پای کې دا اندېښنه نه لرو چې 1500 افغانۍ له کومه پیدا کړو. همدا راته بس دي چې څوک نه وایي کور خالی کړئ یا کرایه ورکړئ. کسی ما نمیگه که پیسه بدین کرایه خانه بدین. خو دا ارامتیا ډیر ژر له نوو ستونزو سره مخامخ کیږي. هغه سیمه چې دا کورونه پکې جوړ شوي وچر بلل کیږي. داسې ځای چې نه اوبه لري، نه برېښنا، نه ښوونځی، نه کلینیک او ان د موبایل شبکه هم پکې فعالیت نه لري. عارفه ابراهیمي چې د 4 ماشومانو مور د خپل کور خي، د خوني، یو دهلیز او یو کوچنی تشناب چې د کور بهر جوړ شوی دی. د هغې تر ټولو لویه اندېښنه د ښوونځي لرېوالی دی. ماشومان یې باید هره ورځ د بامیان د ژمي په سخت یخ کې 4 کیلومتره مزل وکړي تر څو نږدې ښوونځي ته ورسیږي. په ایران کې مې میړه نشهیي و او له موږ سره یې بد چلند کاوه، ډېر کار مې کاوه او ارامتیا مې نه لرله. دلته اسانتیاوې نسته، نه برېښنا، نه اوبه، نه د ټلیفون شبکه، خو بیا هم ځان ارام احساسوم. کورنۍ اړ دي چې هر 3 ورځې د اوبو ټانکر ته انتظار وباسي. دلته 10 لیتره د څښاک اوبه ان له کابل څخه هم ګرانې دي. په بامیان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمیشنرۍ استازي وایي د دې پروژې تر ټولو مهمه برخه کورنیو ته د ځمکې او کور د ملکیت سپارل دي. د UNHCR لپاره د ځمکې او کور د ملکیت حق تر ټولو لوړ لومړیتوب درلود، ځکه چې دغه څه کورنیو ته د امنیت، ثبات او د راتلونکي هیلې احساس ورکوي. د طالبانو د ادارې سیمه ایز چارواکي وایي د ښوونځي، کلینیک، جومات او د اوبو شبکې د جوړولو پلانونه شته، خو تر اوسه یې د پیل لپاره کومه ټاکلې نیټه نه ده اعلان شوې. ان شاء الله تعالی هغه هم امارات په نظر کې نیول چې انکشاف دهات ته او حج اوقاف ته او وزارت معارف ته او صحت ته دغه 4 بخش د کار کو چې صحت په کلینیک جوړوي، حج اوقاف په جمعه جوړوي او معارف په مکتب جوړوي. انکشاف دهات بدلته برسانی شبکه په الته موږ څه مهاجر لرو په اول سر کې تو زوبه راغلی دي، نو د اوبو کوشش کوي چې انکشاف دهات دلته شبکه برسانی جوړه. د نوو کورونو که څه هم راستنیدونکو کډوالو ته هیلې وربخلي دي، خو د زیربناو، بنسټیزو خدماتو نشتون او له ښاره لرېوالی د دې تازه راستنه شو افغان کډوالو ژوند لا هم له سختو ننګونو سره مخامخ کړی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د 2023 کال له سپټمبر راهیسې تر اوسه له 15 میلیونه ډیر افغانان بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي.